السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی د ادریس ټیک چینل ته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست دوستانو. نن تاسو ته زه د واتساپ یو څو ټریکونه ښیم، داسې ټریکونه چې په هغې سره تاسو کولی شئ ډېر څه وکړئ په واتساپ کې، خپل د خوښې شیان چې هغه تر اوسه پورې تاسو ته نه و زده. نو راځئ دوستانو، د هر سره مخکې که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د لایک بټن کې کږئ. اول نمبر ټریک داسې ده دوستانو چې تاسو ته څوک عکسونه یا ویډیوز راولیږي او تاسو نه غواړئ چې هغه په خپله موبایل کې سیف شي یا تاسو ونه ګورئ هغې پورې دا سیف نه شي. دوستانو د هغې دپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته، دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکئ. سیټینګ کې به دوستانو راشئ چیټس ته، دې یو آپشن ته په دې به کلیک وکئ. دوستانو په دې کې دغه آپشن د میډیا ویزیبیلیټي په نامه دا به تاسو آف کړئ. چې دا هم کله آف کړه نو تاسو ته چې څوک څه رالیږي هغه به پخپله نه سیف کېږي. دویم نمبر ټریک د دوستانو چې تاسو کله واتساپ کې آنلاین اوسئ او نه غواړئ چې چاته آنلاین ښکاره شئ، نو هغه څنګه کولی شئ؟ را به شئ سیټینګ ته، په سیټینګ کې دا پرایویسي ته په دې آپشن به کلیک وکئ. په دې چې کله کلیک وکړو چې کله پرایویسي ته راغلئ دوستانو، د اول آپشن د لاست سین ان آنلاین په دې آپشن به کلیک وکئ. دلته اول آپشن د دوستانو هو کن سی مای لاست سین، څوک کتلی شي چې زما آخري هغه چې زه کله آنلاین وم، نو دا زما مای کنټیکټ ده، دا اول واخلئ نو بډي کوي د لاست آپشن. او دویم هو کن سی وین آی ایم آنلاین، چې کله زه آنلاین یم بیا څوک کتلی شي، دا هم واخلئ سیم از لاست سین، د دې تیر غوندې دویم آپشن. نو شو دا دی بل ټریک دوستانو. دریم نمبر ټریک داسې د دوستانو چې تاسو کله چاته غواړئ یو ویډیو یا یو عکس سینډ کړئ او تاسو غواړئ چې هغه صرف یو ځل وګورئ او نه یې موبایل کې سیف شي، نه ترې سکرین شاټ واخیستلی شي، نه بل څه وشي. نو د دې لپاره دوستانو تاسو چې کله راځئ زه یو عکس لیږم، دا ویډیو ده، نو دا ویډیو سره کونج کې به دوستانو دغه آپشن تاسو ګورئ، دا دی یو آپشن چې لیکلی ده، دا به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم دا کلیک شو ویډیو ون شوله، تاسو سینډ کړئ، په دې طریقې سره به دا ویډیو سینډ شي. چې سینډ شوله نو دوستانو کله چې هغه اوپن کړي نو یو ځل بیا ورته وښیئ، صرف نه ترې سکرین شاټ اخیستلی شي، نه سیف کېږي، اټومیټیکلی ویډیو ډیلیټ کېږي. څلورم نمبر ټریک داسې د دوستانو که تاسو غواړئ چې د یو چیټ نه چې هر چاته نمبر وي تاسو هغې نه غواړئ یو عکس یا ټول عکسونه په یو وار سره ډیلیټ کړئ، نو تاسو داسې نشئ کولی چې لاړ شئ هر یو عکس یو ځل ډیلیټ کړئ او چیټس پرېږدئ. نو که غواړئ چې عکسونه او میډیا ټوله ډیلیټ کړئ او چیټس پاتې شي، نو د هغې لپاره دوستانو تاسو راځئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله راغلئ دوستانو بیا سټوریج باندې کلیک کوئ، دې آپشن باندې کلیک کوئ، بیا په اول آپشن باندې منیج سټوریج باندې. نو دلته تاسو هر هغه چې غواړئ کنټیکټ، ما دا کنټیکټ سلیکټ کړه، نو دلته راځم سلیکټ آپشن باندې کلیک کوم، سلیکټ آل، دا مې چې کلیک کړه دلته ډیلیټ آپشن ده، دې سره کولی شئ چې ټول څه عکسونه د کس سره ما چې لیږلي دي یا هغه ما ته لیږلي ټول یو ځل سره ډیلیټ کېږي. پنځم نمبر ټریک داسې د دوستانو که تاسو غواړئ چې د عکسونه یا ویډیو تاسو ته څوک راولیږي په وای فای باندې سیف شي، مګر په ډیټا باندې چې کله زما د موبایل ډیټا په هغې باندې سیف نه شي، نو دې سره څه کېږي چې ستاسو انټرنیټ بچت کېږي. د هغې دپاره دوستانو راځئ سیټینګس ته، سیټینګس کې بیا په سټوریج اینډ ډیټا باندې کلیک کوئ. دلته لاندې دغه آپشن ده میډیا آټو ډاونلوډ وین یوزینګ موبایل ډیټا، موبایل باندې لاندې آپشن دی وای فای د موبایل باندې. زه غواړم صرف ما ته عکسونه ډاونلوډ کړي ځکه چې د هغه دونه ایم بي نه وي، نو اډیو ویډیو دا هر څه بند کړي، دا ما ته ډایرکټ مه ډاونلوډوه، چې کله زه خپله وغواړم بیا ډاونلوډ کړم. بل ټریک دوستانو په واتساپ کې کله سیټینګ تاسو راغلی نو اول آپشن باندې به دویم آپشن باندې به کلیک وکړئ پرایویسي باندې. دلته چې کله راغلی پروفایل فوټو باندې به کلیک وکړئ، دلته دا آپشن ده. د دې آپشن فایده دا ده دوستانو چې تاسو کولی شئ چې عکس مې د پروفایل ټول خلک وګوري، یوازې د څو کسونه، دا کلیک کوئ چې هر عکس د تاسو بد کس د تاسو لرې کوئ چې دا کس زما پروفایل فوټو نه ګوري، نو دا کلیک کوئ نور بیا ګوري، دا کس ته نه ووته. بل ټریک دوستانو دا ده چې تاسو که چېرته غواړئ د یو چا سټیټس وګورئ او هغه پوه نه شئ تاسو د هغه سټیټس کتلی، نو د هغه دپاره به تاسو راشئ سیټینګ ته،
پرایویسي ته به راشئ دویم اپشن ته. دې کې به دغه اپشن آف کړئ ریډ ریسیپټس. دا اپشن چې کله آف کړئ نو تاسو د هغې سټیټس ګورئ هغې ته نه ښکاري تاسو د هغې سټیټس کتلی. خو د دې یو ساید افیکټ هم شته یعنې تاوان یې هم شته دوستانو. تاوان یې دا ده چې ستاسو سټیټس هم څوک وګوري بیا تاسو ته به یې هم نه ښایي چې دا ستاسو سټیټس چا وکتل. بل ټریک دوستانو دغه ده چې تاسو غواړئ چې یو کنټیکټ سره څونه چیټ کړی یو نمبر سره یا یو کس سره هغه ټول چیټس تاسو راوباسئ یعنې نوټ یې کړئ ځان سره چې شی کړي هغه ټول په یو ځل سره. نو د هغې دپاره به دوستانو راشئ تاسو سیټینګس ته. په سیټینګ کې به راشئ د چیټس اپشن ته په دې به کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو لاندې وګورئ دوستانو چیټس بیک اپ اینډ چیټ هیسټري. تاسو په دې چیټ هیسټري باندې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک کړو دا اول اپشن ته ایکسپورټ چیټ په دې به کلیک کړئ چې د کوم کس تاسو هغه غواړئ چیټ غواړئ چې راوباسئ هغه کس هغه باندې کلیک وکړئ. مثال زه دلته د دې کس چیټ راوباسم. انکلوډ میډیا د دې دوه اپشنونو مطلب دا د انکلوډ میډیا ویډ آوټ میډیا چې عکسونه او هغه شیان هم درته را ایکسپورټ کړي راوباسي که نه صرف چیټ راوباسي. نو دې کې 4 اپشن تاسو غواړئ په هغې کلیک کړئ تاسو ته به چیټس راوباسي. بل دوستانو یو خوندور ټریک دا ده چې څنګه کولی شئ تاسو ته یو څوک وایس راولېږي او هغه تاسو بغیر د هغې د پوهېدلو نه وګورئ یا یې واورئ چې هغه څه ویلي دي. د هغې دپاره دوستانو چې هر کله تاسو ته چا چیټس یا وایس راولېږه هغه واخلئ دوستانو بل خپل نمبر ته فارورډ کړئ. چې کله خپل نمبر ته فارورډ کړه او هغې کې واورئ نو دې کس ته به ښکاره نه شي تاسو د هغې میډیا اورېدلې ده. نو هغې پورې به دا په تمه وي چې ودرېده ما ته جواب راکړي او تاسو به وخته د هغې میډیا اورېدلې وي. بل دوستانو یو ټریک دا ده چې کله تاسو واتساپ کې سټیټس ورکوئ نو د هغې کوالټي خرابېږي یعنې هغه ګرافیک یې کمزوري شي. د هغې دپاره دوستانو تاسو به راشئ په سیټینګ به کلیک وکړئ. په سیټینګ کې به تاسو سټوریج اینډ ډاټا باندې کلیک وکړئ دا اپشن باندې. دلته چې کله کلیک کړئ دلته لاندې اپشن ده فوټو اپلوډ کوالټي چې دا فوټو تاسو اپلوډ کوئ دا څنګه کوالټي. نو د هغې دپاره چې ښه کوالټي شي تاسو به دا اپشن کلیک کړئ بیسټ کوالټي دا به هغه کې اوکې به کړئ. نو دې نه وروسته به ستاسو سټیټس یا چا ته هغه لیږئ ښایسته کوالټي باندې به لیږل کېږي او اپلوډ کېږي به. بل دننه په دوستانو په چیټس کې دننه درته څو ټریکونه هم کله تاسو ته چا نمبر راولېږئ یا یو ایمیل راولېږئ نو دا نه شئ تاسو هغه کاپي کړئ او هغه ځینې واخلئ هغې کې. د هغې لپاره چې سیفه کې لنډه طریقه ده چې په همغه نمبر باندې به کلیک وکړئ ډایرکټ ستاسو موبایل ته هغه راځي اډ ټو کنټیکټ او ډایل چې ډایل کوئ او هغه. بله خبره هر کله چې وایس میسج کوئ نو ضرورت نشته چې د وایس میسج علامه کلکه ونیسئ. نو د هغې دپاره تاسو چې کله علامه کلک کړه بره یې ووهئ بس هغه به خپله هولډ شي نور تاسو چې څه وایس کولی شئ روان به شي. نو دا دوستانو د واتساپ په باره کې بهترین 10 ټریکونه هغه ملګرو سره شیر کړئ چې کوم په دې ټریکونو باندې نه پوهېږي. او دوستانو چینل سبسکرایب مو هم له یاده ونه وځي. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم او ښه وخت خدای په امان.